چارواکي نړیواله ټولنه دې د بانکي سیستم فعالېدو کې همکاري وکړي. سلام ستړي مشئ، پوره حال په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د بانکي سیستم په فعالېدو کې ورسره مرسته وکړي. د مرکزي بانک چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د مګړۍ د افغانستان بانکي سیستم له ستونزو سره مخ دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغه سیستم د فعالېدو په برخه کې همکاري وکړي. د مرکزي بانک چارواکو د نړیوالې ټولنې له بشردوستانه مرستو مننه کړې ده، خو ټینګار کوي چې د بانکي سیستم د فعالېدو یو مهم ضرورت دی او له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. مرکزي بانک داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د مګړۍ د افغانستان بانکونه له سختو ستونزو سره مخ دي او خلکو د خپلو مالي چارو د مخ ته بیولو لپاره په ساعتونو په کتارونو کې ولاړ وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.